السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ ما هم ګلحریک نوم دی. ګلحریک تعلیم دې شته؟ بس شکر دی. نو ته راته دا وایه که نه چې د پاکستان ترانه هغه چا لیکلي؟ قید اعظم لیکلی دی، علامه اقبال لیکلی؟ چا لیکلی دی؟ څه زده ده دی لږه شون تر ته وایې څو هغه؟ زده کوونکی رهنمایه یې که نه؟ خیر زه درته هیلپ کوم. پاک سرزمین. پاک سرزمین. پاک سرزمین دی نه خبره. شاد آباد کتبری یاسین شاد آباد. نور؟ تو نشان یزمی علی شان ارض پاکستان مرکزی یقین شاد آباد. مخکې؟ نو بس شورت کټ دی که نه؟ په کور خو شورت کټ دی خبره مخکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ افضل خان. افضل بھائی تعلیم دې کړی؟ سوره ولسم. یوه پوښتنه نه کوم جواب را وکړه سر. هغه مو سره کوم یې ځناور دی چې نه وایي کوي نه بچي پیدا کوي؟ نه وایي کوي نه چې پیدا کوي؟ نه وایي کوي او نه بچي پیدا کوي. ښه درته وایي ته پاکستانی ښه یې که؟ او د پاکستان ترانه درسي؟ او ته لږه ونکې ورته وایه. پاک سرزمین آرام مرکزی یقین شاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ طاهر. طاهره تعلیم دې کړی؟ یوه پوښتنه کوم جواب را دیخ وک. پاکستانی؟ پاکستان ترانه درسي؟ الحمدلله. لږه ورته وایه. علامه اقبال لیکل دی، قید اعظم لیکل دی، چا لیکل دی؟ یاره دا قید اعظم لیکلی کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ عبید. عبید بھائی تعلیم دې کړی؟ څومره؟ پروفیسر. یوه پوښتنه کوم جواب را ویل نه. هغه مو سره کوم یو مرغی دی ستا په غوږونو سي؟ په غوږونو سي ګوډیچر. سوچ وو ګوډیچر دی. خبره دا پته ده نه کوم که یوې ورځې دپاره موږ تا د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړو، ته به څه تبدیلي راولې؟ زه به دا تبدیلي به روانوم که نه. څه هغه داسې روډونه پخوم او وایرس بیماري به ختموم او کېږي ویز کې کېږي او هغه داسې میږي د غریبانو خلکو سره مدد کوم بل به کرکټ جاري کوم. دا به څنګه ته یوې ورځې کې دوه کارونه کوې؟ یوې ورځې کې نه کېږي یعنې تا ته مې ویل چې یوې ورځې 24 घंटे کې ته څنګه روډونه پاخې؟ هغه نه کېږي هغه د تش بلوزر په تېروم. تش بلوزر په السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ محمد صادق. محمد صادق بھائی تعلیم دې کړی؟ تعلیم مې کړی. څومره؟ 12 پوسټ. ماشاءالله. یوه پوښتنه کوم جواب را وکړه. لکه یوې ورځې دپاره تا د موږ پاکستان وزیر اعظم جوړ کړو، ته به څه تبدیلي راولې؟ یاره انشاءالله زه به هر څه وکړم. لکه څنګه؟ روډونه به جوړ کړو. ښه دا راته وایه که نه پاکستانی ښه یې که؟ الحمدلله. نو ترانه درسي د پاکستان؟ لږه ونکې ورته وایه. نه لږه به ته وایم خو ډېر. پاک سرزمین. سرزمین شاد آباد. کیسوری حسین شاد آباد. مخکې 12مه پورې سبق څلورې خامخا پریمری نهایی ته څه خامخا ترانه یلی شي. والنا تو نشان عزم یال شان ارض پاکستان مرکزی یقین شاد آباد. واه. نور؟ کیشوری حسین شاد آباد. بس ته کنه دوره ډېره وه. نه 12مه پورې سکول ته ځه لاړ شي خامخا سړي یاد یا شي که نه او کنه نور خطره ته وایه ته پاک سرزمین. هغه مو سره کوم ځناور دی چې نه وایي کوي نه بچي پیدا کوي؟ د شپېرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ رحیم. رحیم بھائی یوه پوښتنه کوم جواب را ښه دا راته وایه چې یوې ورځې دپاره زه تا د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړم، ته به څه تبدیلي راوړې؟ یاره ټول بینکونه به ډک کړو. څنګه به ډک؟ ولې څار سړی ځون ته لګیا دی. دا مشر دی که ملک دی هر سړی ځون ته لګیا دی. مو خو یې چی مو ته خو چا چی نه دی روډونه ړنګ دي هر څه ړنګ دي. لکه چا ته خو شی پورته نه چې د محنت به کوې ورپسې محنت به دا محنت دی چې ته ما وزیر اعظم جوړ کړې دا محنت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ عبدالله. عبدالله بھائی تعلیم دې شته؟ او شکر دی خپل کوم هغه دی بی ایس سی فرې شته. ماشاءالله. یو پوښتنه نه کوم جواب را بس داسې مو سره ځوابي ویلې نه درته وایي چې پاکستان ترانه ده زده؟ تقریبا لږه ونکې به راته وایي. ترنم کې خینه شو یاله خود همداسې وایي. پاک سرزمین شاد آباد کشور یاسین شاد آباد
تو نشان عزم عالی شان مرکزی یقین تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان اللہ نور مرکزی یقین شادباد تو نشان عزم عالی شان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ نور خان. نور خان تعلیم د کړی؟ یاره داسې لږ ځای دی. څومره بیا خو؟ شپږم هم پرې دی. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړه. وکړه. زه د قاید اعظم مزار چې کومه دی هغه په کراچي کې دی او د ګاندي مزار انډیا کې هغه ممبئی کې دی دلی کې دی هغه کوم ځای کې دی؟ یاره نو هغه به دلی کې ممکن.